عمر رضی الله تعالی عنہ داغه دور خلافت ته 2000 صحابه د شام ته ولېږل چې د هغې امیر ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ دای مقرر کو چې ته به د دوی امیر وي او د فوج کمانډر چې دی نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ دای مقرر کو چې تاسو لاړ شئ په شام باندې حمله وکړئ او شام فتح کړئ. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ چې په شام باندې حمله وکړه شام فتح کړ. هرقل بادشاہ دا سره ډیر زیات فکر پیدا شو دا عیسائی وو تیر مسلمانان خو زمونږ ملکونو تم را ورسېدل اوس به زمونږ ملکونه هم فتح کوي نو د غیر چاپیره خبر ولګو بادشاهانو ته چې زه په مسلمانانو باندې حمله کول غواړم زما سره امداد وکړئ. نو هر بادشاہ ورله د خپل وس موافق فوج ورکړو. نو مسلمانان 2000 وو او هرقل بادشاہ د مسلمانانو خلاف 10 لک فوج تیار کو 10 لک فوج. په دې کې د مسلمانانو نه څه کسان مرتد شو اول مسلمانانو بیا مرتد شو دغه عیسایانو لتلی دا 18000 کسانو. نو دغه 18000 کسان چې کم د مسلمانانو نه مرتد شو دام دغه 10 لک فوج سره مرګري شو. نو د مسلمانانو تعداد 2000 او مقابل کې ورته د کفارو تعداد 10 لک او 18000 10 لک رومیان عیسایانو او د 18000 سره هغه عرب چې مرتد شو هغه ور سره مرګري شو. دی د هرقل بادشاہ د فوج چې کم کمانډر و چیف آرمی چې ورته ویل شي د فوج مشر د هغه نوم دیارجان. د هرقل بادشاہ ډیر زیات غوسه شو وی 2000 خلک راغله دي او تاسو د هغې مقابله نشئ کولی شام یې درنه واغسته او زموږ ملکونو ته خطر ده تاسو د هغې مقابله نشئ کولی زه به پخپله جنګ ته وځم دا جنګ نور زه پخپله کوم. دی دیارجان ورته وویل د فوج چې کوم مشر وی ته ماله صرف دا یو ځل موقع راکړه 10 لکه فوج دی را سره ته خو دا 2000 کسان وایي ته خو شام وایي شام خو درلته اخلم خو د مکې او د مدینې فکر دی کوي هغه ته مخلم هلته کې مسلمانان ختمومه ته ماله صرف دا یو موقع راکړه. هرقل بادشاہ ورته وی صحیح دا موقع در سره ده دا 10 لک او 18000 فوج واخله او مقابله وکړه. دلته کې مسلمانانو ته خبر راورسېدو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ ته چې هرقل بادشاہ د دیارجان فوجي په مشرۍ کې 10 لک فوج زمون خلاف تیار کړی دی. اوس موږ څه وکړو خو 2000 کسان هلته کې 10 لک خلک دی اوس څه وکړو. نو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی مشوره راوغوښته د صحابه کرامو او دا د صحابه کرامو عادت و چې هر کار دی په مشوره سره د قرآن حکم دی کنه وامرهم شورا بینهم په خپل منځ کې به څه کوي مشوره کوي. نو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی د صحابه کرامو مشوره وغوښته ایمانه مشوره راکړئ مونږ یو 2000 کسان هرقل بادشاہ فوج تیار کړی 10 لکه څه وکم مقابله وکم کو څه وکم ماله مشوره راکړئ. په دې کې یو تن فاسدو او هغه ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ فرمایلو وی زما مشوره خدا ده چې زه د شام نه ځم مدینه منورې ته شام پریدو زه مدینه منورې ته وی ځکه چې ډېر لوی فوج دی شام خو پرېږده واسې نه چې مدینه او مکه رانه قبضه کړي چېرته نو موږ به دلته ناست یو دوی به حمله په مدینه منوره باندې وکړي نو دا شام ورته پرېږدو کړو چې هلته مدینې منورې ته لاړ شو هلته مورچې تیارې کړو چې هغه سنبال کړو. دا خبره چې ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی واورېده نو ډېر سخت خفه شو او غوسه وله ډېره زیاته ورغله. وی کېنه داسې خبره دې وکړه چې زما د تمامو غازیانو هغه حوصلې دې خرابې کړې ته خبره وکړه شام مونږ په کومو قربانو باندې اغستی دی د ابوبکر رضی الله تعالی په دور خلافت کې د شام دپاره مونږ کومې قربانۍ ورکړي څومره شهیدان ورکړي دي اوس به شام پرېږدو کافرو ته تا څنګه خبره وکړه چې دا ورته پرېږدی یو ځای مدینې منورې ته ډېره کمزورې خبرې دې وکړه کښېنه تو. په دې کې ابو سفیان رضی الله تعالی عنه فاسد
د ابو سفیان رضی الله تعالی د معاویه رضی الله تعالی فلار دی او دا د نبی علیہ السلام ډیر سخت دشمن تیر شوی دی په جاهلیت کې او په غزوه احد کې د کفارو هغه مشري د کوله د کفارو د طرف نه مشري د کوله امیر دی وو ورسته بیا ایمان راوړی دی او په ایمان باندې ډیر کلک پاتې شوی دی او په دین اسلام کې بیا ډیره بهادري کړې ده. نو ابو سفیان رضی الله تعالی فاسدو وی زما مشوره دا ده کنه چې په دې ځای کې پاتې کیږو په دې ځای کې پاتې کیږو دلته د کوم ځای کې چې دلته مورچې جوړې کړي وی ځکه چې دوی مدینه منورې باندې ډایرکټ حمله نشي کولی دا 10 لکه فوج ډایرکټ په مدینه منوره باندې نه ورځي دا رومیان اول به دوی مونږ دلته کې ګوري ځکه د دوی سره به دایري او مونږ په مدینه باندې حمله وکړو د شاه غاړې را باندې دوی راشي نو اول به مونږ ختم یو چې مونږ ختم کړو هغې نه پس به په مدینه باندې ورځي اول به دوی مونږ دلته ګوري نو دلته کې مورچې جوړو دا خبره چې ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی واورېده وی ابو سفیان څه ښکلې مشوره دې راکړه ډېر خوشحاله شو وی دلته کې به پاتې کېږو او دلته جنګ کوو دلته مورچې جوړو خالد ابن ولید رضی الله تعالی چپ ناست دی غلی ناست دی ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی فرمایي وی ای خالده ته خو څه ووایې که نه ته ولې چپې ته خو هم څه مشوره راکړه که نه ستا څه مشوره ده خالد ابن ولید رضی الله تعالی فرمایل وی ای ابو عبیده زه د مسلمانانو خلاف نشم کولی مسلمانانو چې کومه خبره کړې ده زه په هغې کې ملګری یم اگر چې زما مشوره د دې داسې نه ده بل شان ده زما رای دا نه ده زما رای بل شان ده خو زه د مسلمانانو خلاف نه کوم هغې چې وایي دلته پاتې کېږو بس دلته پاتې کېږو ابو عبیده رضی الله تعالی تو فرمایل وی ای خالده کله چې تا موږ له مشوره راکړې الله په هغې کې ډېر برکت اچولی دی الله په هغې کې ډېر خیر اچولی دی بیا موږ شکست نه دی خوړلی ما له رای راکړه وی نشم کولی د مسلمانانو خلاف مسلمانان وایي چې دلته پاتې کېږو زه د دوی خلاف څنګه خپله مشوره ورکړم ابو عبیده رضی الله عنه فرمایل وی خالد ابن ولید چې تر څو پورې تا مشوره نه راکړې زه مخکې څه کوم نه ما به ته مشوره ضرور راکړې ځکه ستا په مشوره کې الله ډېر برکت اچولی نو خالد ابن ولید رضی الله عنه فرمایل وی زما مشوره هم دا ده چې جنګ کوو خو د کوم ځای کې چې ته یې که نه نو که د جنګ خامخا کول غواړې او د جنګ اراده دي نو دا ځای د جنګ دی د کوم ځای کې چې ته موجود یې ای ابو عبیده دا ځای د جنګ نه دی خو خامخا د جنګ اراده دي وی څه وکړو وی تا ته پته ده چې زمونږ د عربیانو اسونه چې دي هغه ډېره تیزه منډه وکړه د عربو د اسونه یقینا په منډه کې مشهور دي وی زمونږ د عربانو اسونه ډېره تیزه منډه وي نو هغه په دې میدان کې منډې نه شي وهلی دلته خو ګیر چاپېره باغات وی ته څه وایي وی زه وایم چې لږ هغې طرف ته مخامخ د یرموک میدان دی خوشې بیابان دی نو هغې میدان ته به لاړ شو باغونه نشته دی خوشې بیابان دی نو موږ پکې اسونه چې څنګه ځغلو بیا ځغلولی شو او خوا کې دریاب هم دی نو اوبه به راته هم نږدې وي نو د اوبو مسله به راته هم نه نو زما رای دا ده چې د یرموک میدان ته لاړ شو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی فرمایل بس زما د خالد ابن ولید په مشوره عمل دی شابه سامان ګول کوئ د دې ځای نه ځئ او د یرموک میدان ته ځان رسوئ شابه د یرموک میدان ته ځئ دې ته غزوه یرموک ویلی شي ځکه دا د یرموک په میدان کې شوی یرموک ته ځان ورسوئ صحابه کرام لاړو یرموک ته ورسېدل چې ورسېدل دلته د هغې طرف نه د کفارو فوجونه راغلل 10 لاکه فوج د هرقل بادشاه را ورسېد 10 لاکه فوج په منځ کې 3 میله فاصله وه یو طرف ته 2,000 صحابه کرام دي بل طرف ته 10 لاکه فوج د کفارو دی منځ کې فاصله څومره ده 3 میله ابو عبیده رضی الله تعالی زر خط ولیکو ځکه امیر په دغه وخت کې چې هغه عمر رضی الله تعالی امیر المؤمنین او دغه دور خلافت په مدینه منوره کې هغه ته خط ولیکو بسم الله الرحمن الرحیم اے امیر المؤمنین مونږ ته رالیږلي یو جهاد لا خو هرقل بادشاه زمون خلاف 10 لاکه فوج جمع کړی دی او مونږ 2,000 کسان یو مونږ جنگ کول غواړو خو مونږ ډېر زیات کم یو هسې نه چې سبا ته وایي چې زما صحابه کرام دي ولې بې ځایه ځای شهیدان نو مونږ ته د امداد ضرورت دی خو تا سره د جنگ صحابه کرام موجود دي نو مونږ له نور راولېږه دا خط یې ولیکو او عبدالله رضی الله تعالی عبدالرحمن رضی الله تعالی ته ورکړو عبدالرحمن رضی الله تعالی ته ورکړو وی دا اوس دا خط عمر رضی الله تعالی ورسوه مدینې منورې ته عبدالرحمن رضی الله تعالی د جمعې ورځ روان شو او 2 ورځې مزل یې وکړو او بلې جمعې له مدینې منورې ته راورسېد
عبدالرحمن رضی الله عنه فرمایي وزه چې مدینه منورې ته ورسېدم د زوال ټیم و د جمعې ورځ وه. عمر رضی الله عنه په مسجد نبوي کې اودس کو د جمعې د مانځه دپاره تیاری کوله، ځان یې تیارو. امیر المؤمنین دی، د جمعې د مانځه دپاره ځان تیاری، جمعه وپړاوئ. چې زه یې ولیدم ما ته وایي چې عبدالرحمن د کوم خوا نه رالې؟ ما ورته وایي چې د شام نه رالمه حضرت. وایي چې تا خو بیا زما د ملګرو خبر هم ماله راوړی وي، خیر علي په خیر علي. ما وایي چې او جي ستا د ملګرو خبر مې راوړی دی، وایي خط مې ورته ورکړ. وایي چې خط عمر رضی الله تعالی ولیده که نه، وایي دا رنګ بدل شو، رنګ بدل شو چې د مسلمانانو خلاف 10 لاکه فوج د کفارو راغلی دی. بیا اودس یې وکړو، ځان یې تیار کړو، منبر ته وختو او په جهاد باندې بیان وکړ. د جهاد متعلق بیان وکړ، ډېر جذباتي بیان یې وکړ. او بیا په بیان کې وی ستاسو ملګري ډېر بدګیر شوي دي، 2000 کسان دي او عیسایانو ورله 10 لاکه فوج را لېږلی دی د جنګ دپاره. نو که څوک د هغې امداد کول غواړي ځان تیاروي سار ته چې هغوی پسې ځي جهاد. بیان یې وکړو. او چې کله د بیان نه فارغ شو که نه، نو علي رضی الله تعالی راغی، عمر رضی الله تعالی عنه وی عمره عبدالرحمن له خط ولیکه او په خط کې ورته دا ولیکه ابو عبیده رضی الله تعالی عنه چې زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد کافي دی، زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد کافي دی، د الله نه امداد غواړئ او جنګ شروع کوئ، بس مونږ ته انتظار مه کوئ، د الله نه امداد غواړئ جنګ شروع کوئ. دا ورته ولیکه. عمر رضی الله تعالی ولیکل پکې وی زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد بهتر دی، د الله نوم اخلي او جنګ شروع کوئ، زما درته اجازه ده. دا خط عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه ورکو. عبدالرحمن رضی الله عنه فرمایي وایي چې دا خط مې واغستو، نو په باب حبشه باندې ووتم. عمرې له او حج له تللی یې، نو هلته کې باب حبشه مدینه منوره کې یو دروازه موجود ده، باب جبریل او باب حبشه. په باب حبشه باندې ووتم، په اوښ باندې سور یمه، چې روان شوم نو رایاد شو راته، ما وایي چې عبدالرحمن مرګ له روان بیا پته نه لګي چې ژوندی راشي. راشه نو لږ خو د نبي علیه السلام د روزي مبارکې دیدار وکړه که نه، راشه د ده دیدار وکړه او بیا ترې نه ځه، ځکه چې بیا هلته شهید کېږي، بیا مدینې ته نه شي راتلی. اوښ مې راوګرځو، د نبي علیه السلام روزې ته رالمه. وی چې رالمه، وی علي رضی الله تعالی عنه، عباس رضی الله تعالی عنه، فاطمه رضی الله تعالی او عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وی دا ناستي، او حسنین چې دي که نه، نو یو د علي رضی الله تعالی په غېږ کې پروت دی او بل د عباس رضی الله تعالی په غېږ کې پروت دی. دا 15 واړه کسان دغلته ناست. وی زه چې علي رضی الله تعالی ولیدم، وی ما ته چې عبدالرحمن څه ګورې، ته لا تللی نه یې، زر زه دا خط رسوه. ما ورته وی چې ای علي رضی الله تعالی ځم، خو د نبي علیه الصلاة والسلام د روزي دیدار له لږ رالمه، او ما وی چې تاسو به راته لږه دعا وکړئ، دعا به راته وکړي چې الله راته مزل اسان کړي. ما ته وی چې د عمر غونته سړی موجود دی، خو هغه درته دعا وکړه دغه پوره ده که نه؟ ځه د عمر غونته سړي درته دعا وکړه نو دا پوره نه ده. ما چې بلکل عمر رضی الله تعالی راته دعا وکړه، خو تاسو اهل بیت یئ، تاسو د نبی علیه الصلاة والسلام خاندان یئ، خو تاسو راته دعا وکړه، د نبی علیه السلام په روزي په خوا کې راته دعا وکړه، زه به ډېر خوشحاله شم. وی عباس رضی الله تعالی لاس پورته کړو او علي رضی الله تعالی لاس پورته کړو. وی عباس رضی الله عنه دعا شروع کړه، وی د نبی علیه الصلاة والسلام روزي ته داسې لاس ونیو چې الله زه درته دا روزي واله، د دې روزي دا صاحب درته وسیله کومه، د ده په برکت سره دی عبدالرحمن ته دا مزل لږ اسان کا، د ده په وسیلې سره دی عبدالرحمن ته دا مزل لږ اسان کا. وی دعا یې راته وکړله. بیا راته علي رضی الله عنه فرمایل چې عبدالرحمنه اوس خو ځه که نه، اوس خو درته اهل بیت دعا وکړه، اوس څه مشکل دی، اوس ځه. عبدالرحمن رضی الله عنه فرمایل وی زه روان شومه، وی د خالي د ورځې مزل مې وکړو، د اتوار د ورځې مزل مې وکړو، وی د څلورمې ورځ چې ما ذکر کېده که نه، وی زه هلته کې شام ته یرموک مقام ته رسېدلی وم، د صحابه کرامو د اذانونو اواز مې تر غوږو شو، د هغې طرفه یې د 2 ورځو مزل او د دې ورځو د څلورمې ورځ له رسېدلی وم. دا ولې؟ دا د اهل بیت هغه دعا وه، د عباس رضی الله دعا وه چې الله دا سفر ورته لنډ کړه، دا ورته اسان کړه. په 2 ورځو کې د 2 سفر د دې طرف، د 2 ورځو سفر په دې طرف په 3 ورځو کې ما ورسېدم. خط مې ابو عبیده رضی الله تعالی ورکو چې د امیر المؤمنین خط دا دی، چې ابو عبیده رضی الله عنه خط وکتو، په هغې کې دا لیکلي چې تاسو د الله نوم اخلئ او جنګ شروع کوئ. سهار شو، چې کله سهار شو
نو ابو عبیده رضی الله تعالی صفونه جوړ چې صفونه جوړ کړو نو 3 صفه تیار کړو او دې 2,000 صحابه کرام چې دوی جهاد ته ځان سره خپل بیبيانې بوستي جهاد نو 3 صفونه جوړ کړو د صحابه کرامو او یو غونډکۍ و داغې نه شاته خپل زنانه کېنولې او په غونډکۍ باندې ورته یو څو صحابه کرام د سکیورټۍ دپاره کېنول چې تاسو به د دې زنانو حفاظت کوئ خالد ابن ولید رضی الله تعالی چې وروته یا ابو عبیده دا څه کوي تا خو 3 صفونه تیار کړي او ټول صحابه کرام دې په جنګ کې ودرولي دا څه کوي نو هغې طرف نه 10 لاکه فوج او هغې مقابلې ته صرف 15,000 کسان مخکې رالیږلي وو ځکه دیارجان چې کوم د فوج مشر و که نه هغه خپل فوج راغونډ کړو وسپنه په وسپنه ماتېږي توره په توره باندې ماتېږي عربي په عربي ماتېږي موږ ته چې دا کوم 15,000 عربیان راغلي ده چې مرتد شوي د عربو نه تللي د هغې سره ملګري شوي وي دوی عرب دی او دام عرب دي نو لومبې به د عرب د یو بل سره جنګ کو وی تاسو به ښه په آرام سره ناستې تماشه به کوئ دا 10 لاکه فوج نو دا کم 15,000 عربان چې موږ له راغلي دي دوی به د دوی سره جنګ کوي نو که دا 15,000 یې واړی ووجل نو بیا به دا 10 لاکه فوج جنګ شروع کوي بیا به دوی جنګ شروع کوي نو هغې طرفه 15,000 کسان رالو هغه کسان چې کوم مرتد شوي د مسلمانانو نه او د دې زر طرف نه ورته ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه د خپلو صحابه کرامو صفونه جوړ کړو دا دیارجان د فوج چې کوم د عیسایانو د فوج مشر د خپل مرګره راوغوښتو چې د مسلمانانو ته ووایه که نه وي دا غریبانان دي وږي دي د دوی سره څه شی شته دی نه لږ لالچ وله ورکه او وایه ورته چې دومره څیزونه به درکړو زه په خپله مخه باندې جنګ څه شي نه کوئ هغه ورته ویې ټیک ده دغه کس راغی او د چغه وواله غالبا د ده جبیل نوم او داسې عجیبه نوم یې وه دی راغی نو د چغه وواله نو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی مطلب دا چې څوک جنگ لراغی ابو عبیده ابن جراح رضی الله استه اوخته ورغی روایتو کې راځي وي دواړه یو بل ته دومره نږدې شو چې د دواړو اسونو د یو بل د شونډونه بوی کړو دومره نږدې اسونه ودرېدو ابو عبیده ابن جراح رضی الله توره راویسته چې دی جنګ له راغلی هغه ورته وایي جنګ نه کوم ګزار مه کوه روغ یې له راغلی یم کفار ای کافرو ته وایي وی وایه څه وایي وی زمونږ مشر وایي دیارجان چې د هرقل بادشاه د طرف نه حکم دا دی چې د مسلمانان چې څومره مشران دي 100 دیناره به وله ورکو جوړې جامې به وله ورکو تحفې ډالۍ به وله ورکو جنګ مه کوئ ځئ ځان له مدینې منورې ته موږ ته شام پرېږدوئ ځئ په خپله مخه باندې او دا تحفې ډالۍ والی ځئ دلته جنګ څه کوئ او که جنګ کوئ نو موږ 10 لاکه کسان یو تاسو 10,000 کسان یې نو هسې مرئ نو جنګ څه له کوئ او دا تحفې والی او ځئ ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه فرمایل موږ ته زموږ پیغمبر 3 خبرې کړي دي څو خبرې کړي دي 3 خبرې موږ ته کړي دي اوله خبره راته دا کړې ده چې دوی ته ووایه چې مسلمانان شي نو که اسلام راوړو جنګ در سره نه کوو اسلام راوړئ کافر ورته اسلام خو نه راوړو دا خو کېدی نه شي وی دویمه خبره موږ ته زموږ پیغمبر دا کړې ده چې جزیه به ورکوئ ټیکس به ورکوئ ښه په ذلت سره به ټیکس ورکوئ نو ټیکس به راکوئ بیا در سره جنګ نه کوو ټیکس ورکوئ نه ټیکس موږ څه شي له درکوو زموږ ملک ته موږ تاسو له ټیکس درکوو وی درېیمه خبره زموږ پیغمبر دا کړې موږ ته چې جهاد ورسره کوئ بیا جنګ ته تیار شئ ای کافر ورته وایي زه خو روغې له راغلم خو تاسو خامخا په خپله ځان وجنئ نو بیا مړه ښیئ بیا ترې واپس شو دا کافر دې ته وایي غیرتي مسلمان ښه غیرتي مسلمان دې ته واپس شو ابو عبیده ابن جراح رضی الله 3 صفونه تیار کړي خالد ابن ولید رضی الله عنه فرمایل وی ابو عبیده دا 3 صفونه دې څه تیار کړي دي وی دا مې دې له تیار کړي چې هغې طرف ته 15,000 کسان موږ 10,000 کسان او قرآن وایي چې یو مسلمان به د 2 کافرو نه تښتي یو مسلمان به د 2 کافرو سره څه کوي جنګ کوي نو هغې 15,000 مخې ته راغلي ما ورته 10,000 مخې ته کړي دي یو په 2 به جنګېږو نو خالد ابن ولید رضی الله عنه فرمایي زما خو دا مشوره نه ده زما خو دا مشوره نه ده دا تاسو کړي دي ستا مشوره څه ده زه درته یو خبره کومه موږ 10,000 کسان یو هغه 15,000 کسان دي نن موږ جنګ وکړو څه خو وکړو جنګ وکړو او د 10,000 کسانو دا 15,000 کسان ووجل مړی کړو ماښام شو دا ټول کافر موږ ووجل چې دا موږ ووجل که نه نو سبا خو موږ ستړي یو جنګ نشو کولی نن ټول اوس خو به جنګ کړی سبا خو جنګ نشو کولی زموږ ډېر بهادر یو ډېر نران یو سبا به بیا جنګ کړو هغه به 2 لاکه فوج نور دمرو بس سبا بیا وجنګېږو د 2 لاکو فوج سره هغه خو ولم مړ کړو
د ماښامه پورې هغه مړ کو کنه. نو په درېیمه ورځ خو بیا جنګ نشو کولی کنه، بیا به ستړي یو. زمونږ ډېر نران یو، په درېیمه ورځ بیا هم جنګ کولی شو. په درېیمه ورځ چې جنګ کوو 2 لکه پوځ هغوی بیا نور راویستو. نو په درېیمه ورځ خو هم چې جنګ وکړو هغه 2 لکه هم مړه کړو، هغوی سره خو نور هم شاته نور پوځ کړو. نو دا خو د جنګ طریقه نه ده. موږ به تر څو پورې دا 1,000 کسان جنګ دو، هغه 10 لکه پوځ د ختمېدو نه دی. نو ابو عبیده رضی الله تعالی ته وفرمایل ستا سره یې د څه وکړو زه، ته څه وایې، ته څه وایې؟ نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی فرمایل زه به د 80,000 کسانو مقابله په 13 کسانو کومه. د 80,000 کسانو مقابله په څو تنو کومه؟ په 13 کسانو به کومه. ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی ته فرمایل دا خو نشي کېدی. دا ته څه کوې؟ دا د عمر رضی الله تعالی خط نه دی لیدلی چې هغه پکې څه لیکلي دي چې زما صحابه کرام خو بې ځایه ځای شهیدان نه کوي، دا خو ته د نبي علیه السلام صحابه کرام هسې شهیدان کوي. نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی ته وفرمایل وی کو دا 13 کسان زه هلاکوم شهیدان کوم، لومبه به زه شهید کېږم. دې 13 کسانو سره به اول زه روان یم. ابو سفیان رضی الله تعالی فاسدو وی خالد دا ته څه کوي؟ د 80,000 کسان مقابله په 13 تنو کوي، دا ته څه کوي؟ خالد رضی الله تعالی غوسه ورله وی اے ابو سفیان په جاهلیت کې ډېر بهادر وي، دا څه د بوزدلې خبرې دي شروع کړې. جاهلیت کې ډېر بهادر وي، دا څه د بوزدلې خبرې دي شروع کړې. اوس ما ته وایي چې داسې کوي. ابو سفیان رضی الله تعالی ته فرمایي بوزدلي نه کومه، خو چې ته 13 کسان 80,000 کسانو ته مخامخ کوي نو بیا کم از کم 80 کسان ورته مخامخ کا. څو ته مخامخ کا؟ نو یو تن په 2 نه یو تن په 1000 بشي. نو تاسو به 80 تنه یې، هغوی به 80,000 کسان یي، نو یو تن به مقابله د 100 کسانو کوي، د 1000 کسانو کوي. خالد ابن ولید رضی الله عنه فرمایي زما مشوره خو د 13 کسانو خو چې تاسو وایي 80 کسان جزه 80 به ځان سره واخلم، 80 به عالم نور صحابه کرام ته تاسو ټول شاته شئ، ټول شاته شئ، صرف 80 تنه تر راوېستله. او اول आवाज یې وکړو خالد ابن ولید رضی الله عنه وی عبدالرحمن ابن ابي بکر کم ځای دی؟ ابو بکر اوس وی چرته دی؟ پاسته عبدالرحمن رضی الله عنه پاسېدو. وی عکرمه ابن ابي جهل کم ځای دی؟ د ابو جهل زوی عکرمه رضی الله عنه، دا مسلمان شوی وګوره ښه، ابو جهل زوی دی. او بیا داسې د بهادرۍ جنګونه کړي دي او په دې جنګ یرموک کې بیا شهید شوی دی، په دې غزا کې بیا شهید شوی دی. وی عکرمه کم ځای دی؟ عکرمه پاسه. وی داسې یو نوم یې اخیستو، یو نوم یې اخیستو، دا د ځان سره ملګري کړو. صرف 80 صحابه کرام ځان سره ملګري کړو، ورووتو. چې ورووتو هغې طرف ته څو کسان دي؟ 80,000 کسان دي. جنگ شروع شو، دې طرفه 80 کسان د مسلمانانو، خالد ابن ولید زخم ملګري دي، هغې طرفه 80,000 کسان. جنگ شروع شو، جنگ کېدو صحابه کرامو تماشه کوله، سیټ ته ولاړ دي تماشه کوي. بس دومره پته ولګي چې ډېر